د لغمان ولایت مرکز او په یو شمیر ولسوالیو کې دا هغه کورونه دي چې د کډوالو د ریاست تر چتر لاندې د نړیوالو همکارو موسسو له لوري زیانمنو او تازه بې ځایه شوو کورنیو ته جوړیږي چې د سیمې خلک پرې نیوکې لري. دغه د کورونو چې کوم پروګرام روان ده نو باید دغه یو شفاف پروګرام وسیږي خو داسې کسانو چې دلته یو د واسطه بازي شته ده ډېره خو بعضې داسې خلکو تپوس کېږي چې مثال کلام لري ځایم لري موټر هم لري هغه کور هم هغه ته جوړېږي ټول کارونه هر څه هغه ته هغه کېږي ځکه چې نو په دې کار باندې موږ نه پوهېږو چې دا مسکین ته رسې ته ورکول کېږي او مستحق ته داسې هغوی غوندې سرسري هغه اوس بیا دوباره سروې ونه سره دقیقه چې د خلکو مشکلات ورته هغه سوي وي ښکاره شوي وي داسې کورونه په دې ځای کې شته چې بیمانه غورځېږي. په ورته مهال زیانمنې شوي کورنۍ وایي چې دغه کورونه ورته بسنه نه کوي او حکومت او مرستندوی ادارې دې ورسره د خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وایي چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او باید لاسنیوی یې وشي. غوره دا دوه کوټې راته جوړې کړې له دې ستونزو نه خو خلاصه شوم دې ولیدونه خلاصه شوم نو دغه خواهش زه تاسو ته کوم چې زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم چې دغه ته د اوبو زمینه برابره شي ما ته د برق او د خوراکي او د جامو ولور مې هم کونډه ده دغسې حالات هم اوسې بیخي پردي کور کې پراته وو کوټې را باندې ولیدلې راغله دوی راته دغسې هغه کار برابر کړه داسې اوس هغه نه لرو نور چې هر څه شي دا مرسته موږ سره وکړي چې سرپرست هم نشته ده. د لغمان ولایت د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو سرپرست وایي یاد کورونه نږدې 300 کورنیو ته جوړیږي چې په هر کور کې 3300 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د 3 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دی که څه هم د خلکو نیوکې نه ردوي خو وایي چې مرستې کمې او خلکو اړتیاوې زیاتې دي. او سروې چې څنګه وشوه 300 شاوخوا کې سروې وشوه او د دې جملې نه 130 کورونه چې هغه عملاً تاسې ولیدله هغه خلکو ته کورونه جوړ شوي دي. کور چې دی په 3300 امریکایي ډالرو باندې جوړیږي او دا په 3 قسطونو کې ورکول کېږي. سلو کې 90% د افغانستان خلک بالخصوص لغمان خلک ډېر غریب دي او دومره امکانات نه وي چې ټول خلکو ته ورسیږي خو طبعا هغه چې 500 کې یو 10 کورنیو ته مواد یا کورونه جوړ شي هغه څلوېښت به خامخا شکایت هم کوي. د یادولو ده چې په هیواد کې ګڼ شمېر کورنۍ د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله زیانمنې شوي او تر ډیره بې سرپناه شوي. غوښتنې دا دی چې د خلکو ته د حکومت او نړیوالې موسسې ځانګړی پام وکړي ترڅو تر یو بریده ستونزې حل شي.